محترم مفتي صاحب یوه پوښتنه کړې ده چې د عاشورا ورځ کومه یوه ده او څومره فضیلت لري او کوم عبادتونه پکښې کېږي او آیا دا رښتیا ده چې په دغه ورځو کې به پر خپل اولاد باندې توسع وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. ګرانو محترمینو، دلته زه ډېره خبرې په دې کې ډېرې دي، خو زه فقط پر دوه خبرو خبرې بحث کوم. اول دغه چې دغه ورځ نبی علیه صلات وسلام روژه نیولې ده، څنګه د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه سره روایت دی، قال قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه، فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، وفي رواية فصاموا موسى شكرا فنحن نصومه. عبدالله بن عباس وايي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته راغی، یهود روژه نیول، دوی ورته دا روژه ولې نیسي؟ هغه ورته دا هغه ورځ ښه ورځ ده چې په دې کې موسی علیه السلام بني اسرائیل د خپل دښمن څخه، هغه د کپتیانو څخه، د فرعونیانو څخه خدای خلاص کړي دي. موسی علیه السلام دا روژه ونیول. نو نبی علیه السلام موږ حق په موسی ترتسي، نو نبی علیه السلام خپل هم روژه ونیول او امر یې په روژو وکړي. او په بعضې روایتو کې دا دی چې محمد موسی علیه السلام یې شکرا نیسي، موږ هم دا روژه نیسو. دا په بل روایت کې دا دی چې په نحن نصومو تعظیما له، موږ هم دا روژه نیسو، هغه تعظیم ودی موسی علیه السلام د تعظیم دپاره. دا بخاري په 244 او 2004 کې، مسلم په 1113 کې، ابو داود په 440 کې، او ابن ماجه په جلد اول 550 کې. دغه رقم بهقي په 420 کې رانقل کړی ده. نو دا خو دا ورځ وه د نبي علیه صلات وسلام مبارک چې په صحیح حدیث دا ثابته شوله چې موسی علیه السلام په دغه ورځ د فرعون څخه خدای خلاص کړي دي، او فرعون په دغه ورځ باندې الله جل جلاله هلاک کړی دی. او دا ورځ وه، نو موسی علیه السلام شکرا نیول، موږ هم دا ورځ نیسو. دوهم حدیث ته ابي قتاده رضی الله تعالی عنه سره روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. نبی علیه صلات وسلام مبارک د عرفات په روژه کې د لوی اختر د عرفات په ورځ وایي د 2 کالو ګناهو د ماضي او د مستقبله ګناوې تویږي، او په دغه ورځ باندې الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه دا دی چې الله پاک به د یوه کال مخکې کال چې تېر شوی د دې ټولو ګناه به الله پاک تویوي. کتابو دا راخیستې دی، اول خو صغیره ګناه او که توبه ورسره وه کبیره، او که چیرې صغیره ګناه نه وه امکان لري چې الله کبیره هم په توی کړي، او که کبیره ګناه هم نه وه کړې، صغیره هم نه وه، نو بیا درجات یې ورزیاتوي. دا مسلم په 1122 او ابو داود په 2321 کې دا هم ډېر روایت کړی ده. دا یا دوم حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا د دې په فضیلت کې ویلي دي. ګرانو محترمینو، دوې خبرې زه بله کوم. یوه دغه چې د موسی علیه السلام په دغه ورځ باندې الله جل جلاله هغه پر جودي غره باندې هغه د ده کښتۍ په دغه شپه باندې ودرول، سهار د عاشورا ورځ وه. دغه هغه په حدیث کې نشته، خو تفاصیل یې نقل کړي، او په بعضو روایتو کې نور هم ډېر فضیلتونه یې ویلي دي. نور چې په دې کې آدم علیه السلام د تکلیف اخلاص او پلان وسو پیدا سو، په دې کې جنتونه پیدا سو، پلان ملک پیدا سو. خو مطلب هغه ته څه کوي؟ دغه فضیلت دوه باندې بس دی چې ما درته وویله چې یو نبی علیه السلام امر په وکړي، واره د عاشورا ورځ فرض وه، لیکن وروسته چې دغه بیا دغه د روژې میاشت نازله شول، بیا دغه فرضیت یې منسوخ سو، اوس یې استحباب پاته دی. نو دا ورځ خپله څوک دغه مستحبه ده، دا اوله ورځ ده، او په دې باندې د یوه کال ګناوې تویېږي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یاد دی. نو تاسې په دې کې ډېر کوښښ وکړئ چې دا ورځ د سړي څخه پاته نه شي. دوهم هغه دغه خبره، دا خو اوله خبره شوله چې په دې باندې مو سر خلاص وي. دومه هغه چې دا ورځ کومه ورځ ده، زموږ عبارت اسلامي خو دا اعلان وکړي د جمعې ورځ یې هغه تېره جمعه یې اوله ورځ وبلل، د چا؟ هغه د محرم. نو د یکشنبې ورځ زموږ وروسته چې د چا ده، هغه د دې عاشورا ده، د یکشنبې ورځ هغه 10مه ورځ ده. دا یهودو چې کول، نبي علیه السلام چې دا یو کال ونیول، دا بل کال یې وویله ول یوه ورځ مخکې یا ورځ وروسته روژه نیسئ چې د یهودو سره مخالفت راشي.
نو زموږ شامل دي مختار ملا صاحب دا را نقل کوي او ټول کتابونه دا په نویمه صفحه دوم ټکي چې اولاد دا دی چې نه مو سره یو ځای کې او یا لسم دغه 11 نو د شنبې ورځ سره ونسئ بل د یک شنبې ورځ د عاشورا ده او یا د عاشورا دغه د یک شنبې او د دوشنبې ورځ ونسئ اولاد دا دی چې سړی مخکې ورځ سره ونسئ نو باره به دواړه څوک چې دواړې به هغه بالکل هغه مخالفت به هم راشي اصلي طریقه به راشي دغه یې افضل دی دغه یې افضل دومه خبره دا ده چې دا خو ورځ ولا د ورځې در معلومې شوې دومه خبره دا ده دا توسع پر عیال باندې په دغه ورځ کې دا څنګه حدیث دی دا حدیث ته توسع هغه دی چې من وسع علی عیال یوم عاشورا وسع الله علیه سنه کلها که چا په دغه ورځ دغه وکي دا حدیث ته جابر دی تبرانی او بهقی را نقل کړي ابن ابي دنیا را نقل کړي د ابي سعید خدری سم هغه وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي که چا پر خپل عیال باندې په دغه ورځ د عاشورا وسعت وکي په اسراف بیریا ریا یم نو وکاس اسراف یم نو وکاس نو الله پاک پر دا ټول کال په وسعت کې جابر رضی الله تعالی وایي ما دا 40 کاله ما دا تجربه کړې دي په لامته خلق په 40 کاله کې د دې مخالفت نه دی راغلی ایوب نیونه او یې نسب بیا روایت دي چې هغه مشهور تابعی دی وایي 50 یا 60 کاله 50 عامن یا 60 عامن ما دوغنه هغه څوک کړی دی ما دا زموږ کړی دی یعنی دا شورا په ورځ خپل پر عیال باندې څه پراخي کړی دا ټول کال پر ما پراخي و دا سفیان بن عیینه وای او دا رقم ټول دا خبره دا ټول قال ابن عیینه ته قد جربنا هو 50 سنه او 60 فما راينا الى خيرا معنی د موږ نه پدې کې خیر دی دا د شامل د مختار په یو سل دروشتمه صفحه دوم ټک دا چپلاس کې را نقل کړی دی پر دې بعض علما وای دا حدیث په ضعیف دی خو په ډیرو طریقو راغلی که څه ضعیف سي هم هغه راولار شوی دی بالکل په دې فضیلتو کې قبول دی خو شامل د مختار الله صاحب دې ته وای سویتی سی ویل دي نو دا حدیث صحیح دی حتی په نور کتابو کې د نور علماو په کتابو کې هغه د دې نور مذهبو د ابن باز او نور په ډیرو ځای کې د سره نقل کړی دی چې وای شامی رضی مختار الله صاحب دغه حدیث اسناد ته صحیح ویل دي نو دا حدیث په څوک دی صحیح دی بیا په تجربه هم رسیدلی دغه جابر هغه صحابي جابر ما تجربه کړی دی او وروسته بیا یې ویناینا اما دې چې ما تجربه کړی دی چې هغه مشهور تابعی دی دا یې دوی خبرې درېمه خبره دغه چې سترګې تورول شامل دي مختار د دې جواب ورکړي وای دغه سترګې تورول په دې ورځ دایم لاسه په دې ځای کې راوړل دي مقصود یې دا دی دا نه د چې د شورا په ورځ باندې سترګې تورې شي بلکې دا مقصد دی چې پروژه کې سترګې تورول پروا نه کوي او پاتې سول دغه سیدا د چې د سترګې علایده په دغه ورځ تورول که چا په اسمي تورې کړي او بیا بل مرزینې سي لاسترګې به تاواني نشي دغه وای شاید وای دې کې سوا د شیګان راولار سول ډیر دغه تعظیم د دې ورځې بيخي ډیر کاوه برای قرار ډیر مبالغه پکښ کول د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د وجه نو قرار دې بر مبالغه وکړه موضوعات د سینې راول په دې کې به ویل بیا بس به ویل په دې ورځ سری سترګې تورې کې دونه خوند لري سترګې خوشالي وکړي نو ګوري دغه رقم نو نسته شه دا رقم نسته نه چې د روژې سره په روژې کې سترګې تورول دا خپل پروا نه کوي او پاتې سو دغه چې خاص په دغه تورې نو دا خو خلاص څلورمه خبره دا ده چې دا در معلومه سو چې دا د حضرت حسین صاحب د شهادت په وجه دا مشته نه ده دا ورځ بلکې دا هغه چې موسی علیه السلام هغه د فرعون د تکلیف فرعون غرق شوی دی د اخلاص شوی دی دا غورز دا بیا محمد رسول الله صلی خپل دروژنې ولې د امر په کړی اول دا ول د فرضیات امر په وکي تر دې وروسته هغه منسوخ شو بیا خپل فرشتيابا پاتې شو دا یې بل دغه چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ شهید شو نو دا نور دغه ورځ ته ښکلا ورسته فضیلت ورسته او د چې دا ورځ د دې سره شروع ده یادانه نو الله جل جلاله دی وکي ورانو محترمینو دا دواړه کار وکي هم دغه روژه ونسي بس ما په کول وکي د شنبه ورځ څخه بس شنبه او یک شنبه روژه ونسي په چیر د سری شنبه د ازموږ خبرې نه ورسېدلې یا نه ویلې فکر نه یا د یک شنبه او د شنبه ونسي بس موږ بل په دې کې شک مکوي چې امارت دا وویل چې هغه زموږ د یک شنبه ورځ د چا ده
هغه د عاشورا ده، بس دغه ورځ د عاشورا ده، د هر میاشت د هر وطن خپل مطلع دی چې امیر امر وکړي، بس دغه ورځ د هغې ورځې کېږي. وایي چې سړی مخالفت وي، هغه د حس مخالفت وي، د شریعت هغه دلته نشته چې نشته پکښې، نو بلکل بیا صحیح دي. نو دغه بل کار هم وکړي څه وساتم پر دې خپل عیال باندې راولي، بېریا ریا مه کوئ، اسراف مه کوئ. الله پاک ته امید سي چې هغه تجربه ته استعمال شي. او دغه روژه چې وس مو کار وکړي په کال کې وخت راځي، د الله بندګانو چې دا روژه درڅخه پاتې نه شي، ډېر خپل په کور کوچنیانو هر چا ته خپل تر وسه پورې دعوت ورکړي چې دا روژه ونیسي. والله سبحانه